ډاکټر عافیه صدیقي څوک ده او څه جرم یې کړی دی؟ د ډاکټر عافیه صدیقي قضیه تر کومه ځایه رسېدلې؟ Hello everyone, welcome to this exclusive interview. سلامونه درنو لیدونکو، زه شاکر الله وفادار تاسو ته د دې ځانګړي مرکې د لیدلو لپاره هرکلی کوم. نن ورځ موږ د نړۍ له نوموتي د بشري حقوقو فعال وکیل او د عدالت او بشري حقوقو مبارز ښاغلي ډاکټر کلایف سټافورد سمیت سره ځانګړي مرکه لرو. ډاکټر کلایف له 12 لسیزو راهیسې د هغو کسانو د حقونو د دفاع لپاره هڅې کوي چې لومړني انساني حقونه ترې اخیستل شوي او ظلم ورسره کیږي. په ځانګړي توګه هغه بندیان چې په ګونتنامو او نورو توقیف ځایونو کې له انساني حقونو بې برخې ساتل کیږي. له نوموړي سره به د ډاکټرې عافیې صدیقي د قضیې په هکله هم هر اړخیزې خبرې اترې ولرو، په ځانګړې توګه د هغې قانوني ننګونو، روغتیايي حالت، کورنۍ وضعیت او د دې قضیې پراخ بشري حقوقو په اړه به له ډاکټر کلایف مفصلې پوښتنې ولرو. نو په دې ځانګړي مرکه کې له موږ سره پاتې شئ. له هر څه وړاندې ډاکټر کلایف زموږ ښکلي هیواد او په خاصه توګه زموږ سټډیو ته ستړي مشئ. Welcome to our beautiful country, Afghanistan, and most welcome to our studio. Well, thank you. It's a great privilege always. مننه کوم، زه خوښ یم چې دلته له تاسې سره په افغانستان کې یم. Thank you so much. So I would like to start from here. غواړم له دې ځایه پیل کړم. ډېری خلک د ډاکټرې عافیې صدیقي له نوم سره آشنا دي. تاسې هم تیر کال د نوموړي په هکله ځینې معلومات له موږ سره په همدې خپرونه کې شریک کړي وو. آیا کولی شئ چې د اغلې صدیقي د قضیې په هکله نوي معلومات چې تاسې ترلاسه کړي دي له موږ سره شریک کړئ؟ په ځانګړې توګه د هغې د روغتیا، رواني حالت، کورنۍ وضعیت او آیا د نوموړي په قضیه کې کوم پرمختګ رامنځته شوی دی؟ آیا په تیر یو کال کې مو له تګزاس زندان څخه د لیدلو فرصت ترلاسه kړی و؟ Progress has been made for that situation. Okay, well, there are some things that sadly are very much ښه، still the same. ځینې شیان له بده مرغه همغسې پاتې دي. ما عافیه د ټکساس په زندان کې لیدلې ده چې FMC کارسول په نوم یادیږي او د فورټ ورد ټکساس په ښار کې دی. Horrible prison in America. دا په امریکا کې تر ټولو بد زندان چې ما لیدلی دی. ما د امریکا ډیرې زندانونه لیدلی دي، خو دا زندان تر ټولو خراب او بد دی. عافیه لا هم شکایت کوي چې په هغې جنسي تیری کیږي. هغه نه پرېښودل کیږي چې له یوه امام سره وګوري او خبرې وکړي. هغه هیڅ مذهبي یا روحي ارامتیا نه لري، ان تر دې چې هغه ډاکټر ته هم نه پرېښودل کیږي. د پخوا په پرتله دا ټول وضعیت هیڅ ښه شوی نه دی او موږ یې لا مجبوره کړي یو چې د هغې د خلاصون لپاره نور هم لاس پکار شو. خو په بل اړخ کې موږ ډیر پرمختګ کړی دی. د CIA او د پاکستان استخباراتو ISI له ډیر وخت راهیسې د عافیې په اړه دروغ ویلي دي او پټوي یې چې هغې ته څه پېښ شوي دي. زه اوس د پاکستان د استخباراتو د یو افسر پټه ریکارډ شوې وینا هم لرم چې په پیل کې یې عافیه نیولې وه او په خپله یې اعتراف کړی دی. موږ له یو بل کس څخه هم لیکلی بیان لرو چې د هغې په تختونه کې یې لاس درلود او تشریح کوي چې څنګه یو امریکایي ښځینه اجنټه عافیه په توقیف ځای کې په څپېړو وهي. موږ له یو بل کس څخه هم لیکلی بیان لرو چې د هغې په تختونه کې یې لاس درلود او تشریح کوي چې څنګه یو امریکایي ښځینه اجنټه عافیه په توقیف ځای کې په څپېړو وهي. ما د دې موضوع په هکله د ISI یو لوړپوړي تقاعد شوي افسر سره خبرې وکړې چې هغه راته ټول وضعیت بیان کړ. حتی دا یې هم وویل چې په 2008 کال کې د عافیې د وژل کېدو هڅه هم د ISI لخوا شوې وه څو هغه پاکستان ته راستنه نشي. د دې برعکس له یو امریکایي استخباراتي ایجنټ سیکرټ سروس ایجنټ بیان هم مخې ته راغلی او ډیر پیاوړی لیکلی بیان یې امضا کړی چې د CIA او ISI ټولې تېروتنې پکې لیکل شوي دي. زه 2 اونۍ وړاندې واشنګټن ته تللی وم او هلته له یوه تقاعد شوي CIA ایجنټ سره ناست وم چې زموږ سره د شواهدو په راټولولو کې مرسته کوي. ما دا ټول معلومات د نیویارک محکمې ته استولی دي چې مجموعي 104,000 کلمې چې تر اوسه موږ د ثبوتونو په هکله راټولې کړي دي لکه یو لوی کتاب. موږ په دې معلوماتو بسنه نشو کولی. باید نور هم دوام ورکړو. نور شواهد هم باید راټول کړو او همدا لامل دی چې نن زه په افغانستان کې یم.
to carry on. We've got more that we need to prove, and that's why I'm in Afghanistan today. Thank you so much. The things which you shared. ډیره مننه. هغه معلومات چې تاسو له موږ سره د عافیې صدیقي د قضیې په اړه شریک کړل په ځانګړي ډول د پاکستان او د امریکا د زورزیاتي او ظلم په هکله واقعا ډیر پارونکي دي. زه غواړم چې وپوښتم د اغلې عافیې په اړه امریکا له کوم نړیوالو بشري قوانینو څخه سرغړونه کړې ده؟ Texas prison. I mean, look, seriously, Shazad, it's easier to say. شاکر پر اختیا هم دا ډیره اسانه ده چې زه ووایم له کومو نړیوالو بشري قوانینو څخه سرغړونه نه ده شوې. که په ټوله کې د دې بیچاره ښځې پر حال فکر وکړو نو هغه په سخت ډول شکنجه شوې ده، د هغې ماشومان تښتول شوي دي، په زوره له کوره په بند کې پاتې شوې ده. Forcibly But adopted. Americans also claim that we are. خو امریکایان ډیری وخت د بشري حقوقو دعوه کوي او وايي بشري حقوقو ته ژمن یو. نو بیا ولې امریکایان د زندانونو دننه داسې کارونه کوي، په خاصه توګه په ګوانتانامو او تگزاس زندانونو کې؟ Guantanamo or like in Texas prisons. I think since 9/11, we. ګوره زه فکر کوم چې د سپټمبر له 11مې پیښې وروسته موږ ډېرې سترې تېروتنې وکړې. موږ باید هیڅکله پر افغانستان یرغل نه وای کړی. موږ باید هیڅکله پر عراق یرغل نه وای کړی. موږ باید هیڅکله د دې هیواد سلګونه کسان نه وای نیولي او لومړی مو باګرام ته او بیا کندهار او بیا ګوانتانامو ته نه وای رسولی. موږ باید په باګرام او ګوانتانامو کې خلک نه وای وژلي. موږ لږ تر لږه 2 کسان هلته ووژل. په افغانستان کې مو سلګونه زره کسان ووژل. موږ هغه مهال خپل اخلاقی لاره له لاسه ورکړه. زه د یو امریکایي په توګه شرمیږم چې دا ووایم، که څه هم دا هر څه ما نه دي کړي، خو زه له تاسې او ستاسې له هیوادوالو بخښنه غواړم. د یو امریکایي وګړي په توګه به دا اول ځل وي چې تاسې یې له خولې د بخښنې کلمه اورئ. زه په واقعي معنی ډیره بخښنه غواړم د هغه څه په هکله چې موږ ستاسې له هیواد سره وکړل. موږ باید هیڅکله دلته نه وای راغلي. دا ډیر خواشینونکی وه. زما په فکر د دې پر ځای چې ډیر وخت پر غندلو تیر کړو، اوس ډیره مهمه ده چې پر مخ لاړ شو او په نړیواله سطحه د بشري حقوقو احساس بیا را ژوندی کړو، ځکه دا هغه څه دي چې موږ ټول یې غواړو. Because that's what we all want. Oh, thank you. Dr. Clive. ډیره مننه کوم ډاکټر کلایف. تاسو تیر کال زموږ په همدې خبرونه کې ویلي وو چې امریکا د ډاکټر عافیې صدیقي او د ګوانتانامو د نورو بندیانو په اړه نه جبرانېدونکې تېروتنې کړې دي. آیا اوس هم په همدې خبره ولاړ یاست؟ Present. So, do you still hold that view of today? Like, I mean, I'm even more. که درته ووایم چې زه اوس د امریکا له کارونو نور هم ناهیله شوی یم، زه اوس په ډیر څه وپوهېدم. زه درته په ډاډ سره ویلی شم چې د پیښې نږدې 90% په حقیقت پوه شوی یم. که چیرې تاسې هغه استخباراتي معلوماتو ته وګورئ چې د عافیې د نیولو سبب شوي دي، ډیر به درته حیرانونکی او بې ارزښته ښکاره شي. دوی یو تور درلود چې ګواکې نوموړی په لویدیځه افریقا کې د القاعدې د یوې دسیسې برخه وه او له هغوی سره یې مرسته کوله. خو په هغه وخت کې عافیه د بوستون ښار په روغتون کې د درملنې لاندې وه. دا یوازې د هغوی لپاره د نیولو یو دلیل و. دا هر څه چې ما یو کال مخکې درته ویلي وو، اوس یې 5 ځله نور هم په کلکه وایم. Anything I said a year ago, I'd say 5 times more strongly now. thank you, Dr. Clive. So, ډاکټر کلایف، غواړم دا هم درڅخه وپوښتم چې دا د عافیې صدیقي او ګوانتانامو زندانیانو په هکله ډیره مهمه ده. ستاسې له قوله چې له ګوانتانامو او تگزاس له زندانونو نږدې 90 سلنه بندیان آزاد شوي دي، نو ولې عافیه صدیقي تر اوسه پورې په زندان کې ساتل کیږي؟ prisons and Guantanamo Bay as well. So, why Afia Siddiqui is still remaining in Texas prison? The real issue is Guantanamo Bay. So in اصلا Guantanamo, موضوع د ګوانتانامو د زندان ده. ما په ګوانتانامو کې 80 بندیانو استازیتوب کړی دی او حقیقت دا دی چې هیڅ یو یې د کوم جرم په اساس نه دی محکوم شوی. هغوی یوازې بې له محاکمې بند پاتې وو. دا موږ ثابته کړې ده. هغه شواهد چې د دوی د نیولو لپاره وړاندې شوي وو ټول دروغ او بې اساسه وو. تر اوسه موږ له 680 بندیانو څخه 665 کسان آزاد کړي دي، یعنی نږدې 98.5% آزاد شوي دي. په دې معنی چې امریکا منلې ده د دوی د استخباراتو معلومات ضعیفه او بې معنا وو. زه اوس عافیه هم همدې غلطو او بې اساسه معلوماتو ښکار شوې ده. زه اوس کولی شم ثابته کړم چې د هغې پر ضد د استخباراتو ادعاوې هم بې اساسه ثابتې کړم،
خو توپیر دا دی چې عافیه په ګوانتانامو کې نه ده بلکې په فدرالي زندان تگزاس کې ده ځکه د هغې پر وړاندې یوازې یوه ظاهري محاکمه شوې وه د هغې محاکمه په نیویارک ښار کې وشوه نه په غزني کې چیرته چې هغه په خپله قضیه کې د کومو کارونو په تورنه شوې وه له هغه ځای څخه د دې محاکمې ځای له ګراوند زیرو څخه یعنی له هغه ځای څخه چې د سپټمبر د 11مې پیښه پکې رامنځته شوې وه 1 میل لرې و دا تمه او توقع چې عافیه په همدې ځای کې له قاضیانو څخه عادلانه فیصله ترلاسه کړې په رښتیا هم یو غیر منطقي د خندا وړ خبره ده ځکه دوی فکر کوي چې دوی له عافیې غچ اخلي محکمې هیڅ شاهدان نه درلودل د هغې وکیلان هم د خپلو ګټو پر ځای ساتلو له مسئلې سره مخ وو او نه یې غوښتل چې د پاکستان په همدې کړي کار څوک نیوکه وکړي حال دا چې ټولو ته معلومه ده چې پاکستان په دې قضیه کې ژور لاس درلود نو د هغې محاکمې پریکړه ډیره ظالمانه وه او موږ باید دا پریکړه باطله کړو So she just had a terrible trial and we've got to overturn that. Okay. So as you mentioned, که تاسې په خپلو خبرو کې د غزني یادونه وکړه آیا تاسې د دې موضوع په اړوند کله هم غزني ته تللي یاست له هغه ځایه مو لیدنه کړې یا تجربه مو ترلاسه کړې ده Oh gosh, yeah, I've been to Ghazni 3 times. هو زه د دې موضوع د معلوماتو لپاره 3 ځلې غزني ته تللی یم No one would talk to me. په لومړي ځل کله غزني ته لاړئ Time was 2 years. په وروستي ځل 2 کاله وړاندې غزني ته تللی وم هلته له اجمل محمدي نومي کس سره مخ شوم چې هلته خیاط و په 3 ساعتونو کې مو 6 شاهدان وموندل چې د هغه ځای اوسیدونکي وو Signed up. تاسو هلته په غزني کې اجمل محمدي او نور معلومات څنګه پیدا کړل موږ هلته کوڅه په کوڅه ګرځېدو او له خلکو مو د هغې په هکله پوښتنه کوله موږ ته ډیر ژر څرګنده شوه چې خلک لا هم د هغو ورځو یاد په ذهن کې لري یو چا راته وویل عافیه د خالد بن ولید په جومات کې ناسته وه هغې ته د درواغو ژمنه ورکړل شوې وه چې دلته پاتې شه تر څو خپله لور ترلاسه کړي او بیا کولی شي چې پاکستان ته ستنه شي خو دا یوه جوړه شوې کیسه وه او هیڅ حقیقت یې نه درلود د دې پلان هدف دا و چې هغې ته د ځانمرګې بریدګرې بڼه ورکړل شي او په دې توګه یې ونیسي او یا یې ووژني هغه کسانو چې عافیه یې هلته کېنولې وه د هغې زوی ته یې یوه درنه کرتۍ چې ډیر جیبونه یې درلودل او په هر جیب کې یې ورته میوې او شیان ایښي وو څو داسې ښکاره شي لکه ځانمرګی بریدګر یا مشکوک کس څو خلک پولیسو ته زنګ ووهي او ورته دې ووایي چې ځانمرګی دی او هغوی پر ډزو وولي زه باور لرم چې دا ټول کار د پاکستان د استخباراتو و یوازینی دلیل چې عافیه هغه ورځ ژوندۍ پاتې شوه محمدي په نوم د یوه خیاط په مرسته هغه هلته خیاط و او په اردو ژبه پوهېدو هغه له عافیه سره خبرې وکړې او د پولیسو پر وړاندې ودرېد زه د محمدي ډیر درناوی کوم ځکه په هغه ورځ یې د عافیې ژوند وژغوره I think he saved her life that day. Did you find آیا تاسې هلته د عافیې د خپلوانو او د کورنۍ د غړو یا نورو اړوند کسانو په هکله معلومات وموندل people like that? Oh, what we have found out. So, for example, هو موږ داسې یو څه پیدا کړل د بیلګې په توګه په غزني کې موږ ته خلکو وویل چې د عافیه پر ضد ټوله قضیه پر یو جعلي ادعا ولاړه ده ویل کیږي چې کله امریکایي سرتیري یوې خونې ته ننوتل نو هغې ګواکې د M4 ټوپک راواخیست د ټوپک خوندیتوب کلیپ یې خلاص کړ او هڅه یې وکړه چې پر امریکایانو ډزې وکړي د دې خبرې د ثبوت لپاره امریکایانو د دیوال 2 سوري وښودل او ادعا یې وکړه چې دا د هغې د ډزو نښې دي خو موږ داسې ویډیو شواهد لرو چې د هماغې ورځې له پیښې مخکې ثبت شوې ده او پکې ښکاري چې دا 2 سوري لا له مخکې د دیوال په سطحه موجود وو دا معنی لري چې عافیه هیڅ ډول ډزې نه وې کړې سره له دې روښانه دروغو همدا جعلي تور د هغې د 80 کلونو بند حکم اصلي بنسټ جوړ شو معنا دا چې دا خبرې یوازې اوازې وي نه دا اوازې نه بیخي دروغ وو رښتیا خبره دا ده چې هغه وخت یو امریکایي وسلوال عافیه په نس وویشتله ځکه امریکایي سرتیری پوه نه و چې هغه بې وسلې ده یوازې د یو چا په انتظار وه او بېګناه ښځه وه کله چې امریکایان په دې پوه شول نو هڅه یې وکړه چې خپله ګناه پټه کړي بیا یې یوه دروغجنه کیسه جوړه کړه داسې پیښې په افغانستان کې ډېرې زیاتې شوي دي کله به چې امریکایانو بېګناه خلک ووژل بیا به یې د ځان د خلاصون لپاره دروغ وویل ډاکټر کلایف تاسې له تیرې مرکې وروسته د عافیې صدیقي د قضیې په اړه
د لا معلوماتو لپاره پاکستان ته لاړې. هلته مو نوي څه وموندل؟ او بله دا چې عافیه صدیقه ولې پاکستان حکومت امریکایانو ته وسپارله؟ on American. Look, the Pakistan government. زه شرمیږم چې دا ووایم د پاکستان حکومت یو بیکاره او بد دی بلکې بدتر دی. زه اوس په افغانستان کې یم. ستاسې حکومت د دې قضیې اړوند له ما سره ډیره مرسته کوي ترڅو د امت د یوې بېګناه لور لپاره عدالت ترلاسه کړي. خو برعکس پاکستان چې عافیه یې اصلي تبع ده او د ملت لور هم ورته وایي، نه یوازې دا چې حکومت د هغه د خلاصون لپاره هیڅ نه کوي بلکې ډیر کوښښ کوي چې ما له خپل کار څخه راوګرځوي. پاکستان حکومت نه غواړي چې عافیه له دې بنده راخوشي شي. په دې سفر کې مې غوښتل ترڅو فوزیه صدیقي له ځانه سره افغانستان ته راولم، ځکه زما په فکر تاسې باید له هغې سره له نږدې وګورئ او له هغې الهام واخلئ. By her, that's Afia's. فوزیه صدیقي د عافیه صدیقي خور ده. هغه یوه فوق العاده ښځه ده. زه وایم هر څوک دې داسې خور ولري لکه فوزیه صدیقي چې په هره ستونزه کې در سره ودرېږي. Did you meet تاسې له هغې سره لیدلی دي؟ تېره اونۍ انګلستان ته راغلې وه، هلته مې ورسره ولیدل. فوزیه غوښتل چې افغانستان ته راشي او دلته له چارواکو سره وګوري ترڅو د خپلې خور د خلاصون لپاره لا ډیر کار وکړي. سره له دې چې د افغانستان حکومت لخوا په دې قضیه کې ډیره مرسته شوې ده، خو کله چې فوزیه افغانستان ته د سفر تیاری نیوه د پاکستان د ISI یو کس ورواستوه او هغه کس ورته ځان د افغانستان څخه معرفي کړی و او ورته ویلي و افغانان ستاسې پرتګ ناخوښه دي او تاسې ته به هرکلی ونه کړي. افغانان نور خپلې خور سره مرسته نه کوي. که ته غواړې چې خپله خور له بنده راخلاصه کړې نو له امریکایانو سره خبرې وکړه. هغه کس فوزیه په جدي ډول افغانستان ته له تګه پاتې کړې وه. د پاکستان ادارې د دې بیچاره ښځې پر وړاندې هم ډیر وحشت کړی دی. د هغې کور ته یې د وژل شویو خلکو مړي راوړل، بیا یې په سر ورته توره خولۍ ور اچولې او له ځانه سره یې بیولې او ګواښونه یې ورته کړي دي، ځکه چې هغې خپلې خور د خلاصون ملاتړ کړی دی او هڅه کوي. زه فوزیې ته ډیر احترام لرم ځکه هغه نه ویریږي، خو دا ځل افغانستان ته راتلل ورته پخپله د پاکستان حکومت بند کړل او دا یو سپک حالت دی. د هغې حکومت د خپلې تبې لپاره هیڅ نه دی کړي. ما ورته په ښکاره ویلي چې زه پوهیږم تاسو څه کړي دي او زه یې ثبوت لرم. دا ټول به د نیویارک په محکمه کې وړاندې کیږي. اوس له ISI سره دوه لارې دي، یا د ما سره مرسته وکړي چې عافیه خلاصه کړو، یا د ما ته وخت راکړي چې زه 3 اونۍ په محکمه کې د هغوی ټول درواغ افشا کړم او شاهدان د هغوی پر ضد راوغواړم. زه خو دا کار کول خوښوم، خو که هغوی دومره احمقان وي چې داسې حالت رامنځته کړي نو دا به ډیر د افسوس ځای وي. Do you have any plan to آیا تاسې بیا ځلې د دې قضیې د حل لپاره پاکستان ته د تګ پلان لرئ؟ هو بالکل. زه بیا هم غواړم چې پاکستان ته لاړ شم. زه خو اندېښمن یم چې د پاکستان حکومت به ما ته ویزه راکړي یا نه. would you allow our ISI چې له پخوا ستاسو د کارونو د خنډ او ځان لامل شوی دی، آیا هلته په پاکستان کې به اجازه درکړي چې دا قضیه مخ ته بوځئ؟ دا بیا بله پوښتنه ده. زه خو واقعا دا غواړم چې دوی ما ته اجازه راکړي. ما څو ځله هڅه کړې ده چې د ISI له مشر سره وګورم یا د جنرال عاصم منیر سره ووینم، یوازې دې لپاره چې هغوی کې لږ عقل راشي او د خپلې خور د خلاصون لپاره لاس په کار شي. دا د هغوی دنده ده چې عافیه وژغوري. د افغانستان حکومت خو په اصل کې دا مسؤلیت نه لري، خو بیا هم دا کار کوي. زه یې ډیره ستاینه کوم. د مالیزیا حکومت هم موږ سره مرسته کوي. د سویلي افریقا او د قطر حکومت هم د مرستې کولو لپاره چمتو دي. حتی امریکایان اوس په دې برخه کې معقول چلند کوي. یوازینی هیواد چې بې عقله او ناعادلانه چلند کوي هغه پاکستان دی او رښتیا زه ترې ډیر بد وړم. as you met ښه، تاسې د ډاکټرې عافیې له خور فوزیې سره هم لیدلی دي. هغوی په ټوله کې له امریکا او پاکستان نه څه غواړي؟ آیا کولی شي چې په مشخص ډول یې ووایي چې هغوی دغه هیوادونو څخه څه هیله لري؟ what they want from these two countries like US Army and also Pakistan government. So the Americans, I met with the ما د نیویارک له فدرالي څارنوالانو سره څو ځلې لیدنې وکړې. هغوی ته ما د قضیې اړوند ډیری شواهد وروښودل، خو ټول شواهد مې لا تر اوسه پورې نه دي وړاندې کړي، ځکه هره ورځ نوي معلومات پیدا کیږي. ما له هغوی وغوښتل چې د انسانیت او رحم په نظر کې نیولو سره دا بیچاره ښځه خوشي کړئ.
که خوشي نشي نو زه به د محکمې د پریکړې په خلاف خپل ټول راټول کړي ثبوتونه وړاندې کړم وړاندې کړم او ثابته به کړم چې عافیه بې ګناه ده. که دا ثابته شي نو د ټولو لپاره به شرم وي. زه تمه لرم چې څارنوالان به له ما سره په دې برخه کې همکاري وکړي، خو دا به لږ وخت ونیسي. له پاکستاني حکومت څخه مې یوه اساسي غوښتنه دا ده چې د خپلې تبعې په ملاتړ دې له ما سره په محکمه کې ګډون وکړي، لکه څرنګه چې نور هیوادونه د خپلو اتباعو لپاره ودرېږي. خو پاکستان تر اوسه نه یوازې د هغې لپاره اواز نه اوچتوي، بلکې د مرستې کولو څخه هم انکار کوي، ځکه هغوی ویریږي چې په دې کار سره به د ISI نوم بدنام او شرمنده شي. ما ورته واضح ویلي چې که مرسته ونه کړئ نو ډېر ژر به زه په محکمه کې د حقایقو په څرګندولو سره د هغوی د درواغو قضیه افشا کړم او هغوی ته به لا ډېر د شرم سبب وګرځي. دغه موضوع ته به بیا راوګرځو. تاسو په وروستیو کې پاکستان ته سفر کړی وو او هغه سیمې مو ولیدلې چیرته چې ډاکټر عافیه له خپلو اولادونو سره اوسېدله. آیا هلته مو دا وموندل چې د هغه ورک شوي ماشومان چیرته دي؟ آیا دا څه مو ترلاسه کړل؟ It's all mixed up. It's not just Pakistan. دا موضوع ډیره پیچلې ده. دا یوازې د پاکستان خبره نه ده، بلکې د پاکستان او امریکا دواړو ده. ما چې هلته څه وموندل هغه دا دي چې عافیه یو ډیر ظالم او بد خاوند درلود. نوموړی 3 ځله په امریکا کې د FBI لخوا تر ونیول شو او د ځینو پوښتنو لاندې راغلی و. هغه په خپلو نظریاتو کې ډیر توندلاری و. کله چې امریکایانو د نیولو ګواښ ورته وکړ نو هڅه یې وکړه چې خپله ټوله پړه پر خپلې میرمنې ور واچوي، ځکه د دوی ترمنځ یو سخت طلاق خبرې روانې وې. یو له ډیرو کړکېچن کارونو څخه د امجد خان دا و چې کله عافیه له خپلو 3 ماشومانو سره وتښتول شوه نو هغه هیڅ هڅه ونه کړه چې خپل ماشومان بیرته راولي. برعکس له هغې وروسته یې له یوې بلې ښځې سره نکاح وکړه، یوه لور یې پیدا شوه او نوم یې هم پرې مریم کېښود. د همغې ورکې شوې لور نوم کوم چې له عافیې زیږېدلی وه دا ډیر د شرم وړ خبره ده. زه واقعا د دې په اړه د خپل نارینه‌توب له امله شرمېږم. موږ اوس دا ثابته کړې ده چې د 2003 کال د مارچ په 23مه نیټه امریکایانو یو سړی خالد شیخ محمد چې ویل کېدل د القاعدې یو مهم غړی دی شکنجه کاوه او د اوبو وهلو واټر بورډینګ له لارې یې مجبور کړ چې پر 9 کسانو دروغجن تورونه ولګوي چې یوه یې عافیه وه. موږ اوس دا هم ثابته کړې ده چې له دغو 9 کسانو څخه 7 بې ګناه وو، 8م سړی د ISI لخوا نیول شوی او زنداني شوی و. له هغو 9 کسانو څخه یوازینی څوک چې پاتې ده هغه عافیه صدیقي ده. په هغه وخت کې د پاکستان او امریکا ترمنځ یو ډول معامله روانه وه. امریکایانو به د هر نیول شوي کس په بدل کې پاکستان ته له 15,000 څخه تر 20 میلیونو ډالرو پورې انعام ورکوو. نو د پاکستان هغه وخت ولسمشر پرویز مشرف او د هغه نږدې کسانو دا پیسې واخیستې او د پاکستان لور ډاکټر عافیه یې CIA ته وسپارله. دا د هغې د شکنجې او بدمرغۍ پیل و. امریکایانو لومړی هغه باګرام ته یوړه او هلته امریکایانو سخته شکنجه کړه. یعنی پاکستان دا هر څه د پیسو لپاره وکړل او خپل لور ډاکټر عافیه پر سر یې له امریکایانو ډالر واخیستل. آیا دا خبره سمه ده؟ It's not just me saying this. دا یوازې زما خبره نه ده، بلکې د پاکستان د وخت صدر اعظم په خپل کتاب In the Line of Fire کې زما په فکر په 240 صفحه کې واضح لیکلی دي د امریکایانو لخوا ګوانتنامو او نورو توقیف ځایونو ته وړل شوي بندیان له نیمۍ زیات د پاکستان حکومت لخوا د پیسو په بدل کې خرڅ شوي دي. د امریکایانو لخوا ګوانتنامو او نورو توقیف ځایونو ته وړل شوي بندیان له نیمۍ زیات د پاکستان حکومت لخوا د پیسو په بدل کې خرڅ شوي دي. آیا تاسې د عافیه صدیقي د ماشومانو د اوسني وضعیت په هکله معلومات لرئ؟ هغوی چیرته دي؟ څه کوي؟ خو زه پوهیږم ډاکټره عافیه 3 ماشومان درلودل. مشر زوی احمد نومېده. په هغه وخت کې چې عافیه بندي کېده
شپږ کلن و. هغه دلته راوستل شو او په یوه اداره کې وساتل شو چې بیا یې نوم ورته په احسان علي بدل کړ. هغه 15 کاله دلته تیر کړ. زه په بې صبرۍ سره ټولو خلکو ته وایم چې راشئ او له موږ سره مرسته وکړئ. که چیرې هغه تاسې لیدلی وي او یا هم له تاسې سره پاتې شوی وي، شاهدي ورکړئ او موږ ته یې معلومات په لاس راکړئ. موږ اړتیا لرو تر څو ثابته کړو چې هغه ته وروسته نور څه پېښ شول. دوهمه ماشومه یې مریم نومېده، 3 کلنه وه. هغه هم کابل ته راوړل شوه او په زور سره یې یوې سپین پوستې مسیحي امریکایي کورنۍ ته وسپارل شوه. د دې کار هدف دا و چې ګواکې د سپین پوستو امریکایي مسیحي کورنۍ سره اوسېدل د مسلمانې پاکستاني کورنۍ په پرتله غوره دي. هغې ورسره هلته 2 کاله تیر کړل. په حقیقت کې هغه وخت حامد کرزي مرسته وکړه چې مریم بیرته ترلاسه کړو او اوس هغه په کراچۍ کې اوسېږي. دواړو ماشومانو د زورونې له امله ژوره صدمه لیدلې ده، خو د هغو ګواښونو او زورونو وروسته اوس ښه شوي دي. دریم ماشوم یې سلیمان نومیږي چې په هغه وخت کې یې عمر 6 میاشتې و. موږ نه پوهیږو چې هغه ته څه پېښ شوي دي. زه پلان لرم چې سلیمان پیدا کړم، نو نه پوهیږم چې هغه مړ دی که ژوندی وي او څه ورته پېښ شوي وي لکه د مریم په څیر. نو شاید هغه به هم په زور د امریکایي کورنۍ سره یو ځای شوی وي. ما په خپل فکر د هغه د اوسني عمر لپاره د AI له لارې د عکسونو جوړولو یوه هڅه کړې ده، لکه د هغه 2 کلنی 7 یا 8 کلنی عمر، 12 کلنی، 18 کلنی او اوس 22 کلنی عمر. موږ غواړو دا ټول عکسونه په امریکا کې په ټولنیزو رسنیو کې خپاره کړو په دې هیله چې یو ماشوم چې لږ تر لږه پاکستاني بڼه ولري او خپل اصلي مور او پلار نه پیژني، موږ ته ځان راوپیژني څو موږ هغه له خپلې کورنۍ سره یو ځای کړو. How about Afia Siddiqui? ښه، نو ډاکټر عافیه صدیقي د خپلو ماشومانو په هکله پوهیږي چې هغوی چیرته دي او اوس څه کوي؟ عافیې ډیره ژوره صدمه لیدلې او روحاً ډیره نارامه ده. هغې سره د خپلو ماشومانو په هکله خبرې کول ډیره سخته ده، ځکه هغه د وروستي ځل لپاره هغه وخت خپل ماشومان ولیدل چې له هغې څخه بیلیدل او دا د ډیر عمر لپاره بندي کېدله. هغه فکر کوي چې احتمالاً کوچنی زوی یې سلیمان وژل شوی دی، خو زه هیڅ نه پوهیږم چې دا به صحیح وي او که نه. خو هغه په ټوله کې د خپلو ماشومانو په غم کې ده. هغې له اوږدې مودې راهیسې له خپلو اولادونو سره تماس نه دی نیولی. د هغه ماشومان اوس د امریکا تابعیت او امریکایي پاسپورټ لري، خو د امریکا له لورې چې دوی او مور سره یې کوم عمل شوی دی بیرته امریکا ته نه ځي. خو وروستي معلومات دا دي چې عافیې له خپل مشر چې 3 کلن او 6 میاشتني عمر اولاد سره له اوږدې مودې راهیسې نه دی لیدلي. Why Americans spend lots of money? ښه، امریکا ولې په بې ګناه انسانانو دومره ډېرې پیسې مصرفوي په داسې حال کې چې هغوی هیڅ ګناه نه وي کړي او بیا یې هم په ګوانتانامو او تګزاس غوندې زندانونو کې ساتي؟ اصلا حقیقت دا دی چې امریکایان د حقیقت پر ځای پر خپلو خیالاتو ډیر باور لري. دوی هیڅ کله نه وایي چې ولې یو بې ګناه کس شکنجه او بند کړم. دوی پر اختیا هم بې معنی خبرې مني او په دې کار سره یې ډېرې حقیقتونه پټ کړي دي. یعنی دوی بیا په همدې بې معنا کارونو ډېرې پیسې مصرفوي. امریکا په کلني حساب په ګوانتانامو زندان کې پر هر بندي له $10,000 نیولې تر $10,000,000 مصرفوي. ما بیا هلته له یو ځای قومندان څخه پوښتنه وکړه چې دومره پیسې که تاسې ته د حکومت لخوا درکړل شي څه به پرې وکړئ؟ هغه راته وویل چې د زندان ساتونکو سرتیرو معاشونه به 1 پر 2 کړم، خپل ځای به پرې ښایسته کړم او $1 ملیون به یې ستا خیریه بنسټ ته درکړم، بیا هم $2 ملیونه پاتې کیږي. دا په واقعي معنی ډیر بې ځایه مصرف دی، خو حکومتونه دا عادت لري. وګورئ، کله چې امریکا ستاسې په هیواد یرغل وکړ، موږ د دې یرغل په دوران کې $6 تریلیونه مصرف کړ. که چیرې موږ یوازې په شریکه یوه عادلانه پریکړه کړې وای او بن لادن ته عادلانه محکمه ورکړل شوی وای او افغانستان باندې د یرغل پر ځای $3 تریلیونه ورکړل شوی وای، نو تاسې ټول به اوس په ښه اقتصادي حالت کې وای. هغه څه چې موږ تر سره کړل بې عقلي وه، ما مخکې هم وویل، او دا د حکومتونو عادت دی د خپلې لږې ګټې لپاره ډیر تاوان کوي. محمد رحیم چې د ګوانتانامو زندان وروستی بندي دی، د هغه د خوشي کېدو په هکله کوم پرمختګونه شوي دي؟ آیا تاسې د هغه په هکله کوم معلومات لرئ؟ بلې هو، زه د وروستي افغان محمد رحیم په هکله معلومات لرم
موږ په عامه توګه دا خبره ترلاسه کړې ده چې هغه به ډیر ژر خوشي شي، ځکه داسې ښکارېدل چې هغه به د زندانیانو په تبادله کې آزاد شي. خو بیا هم زه د هغه کورنۍ لپاره ډیر خوشحاله یم. د هغه کورنۍ دلته په کابل کې اوسېږي، ما له هغوی سره څو ځلې کتلي دي. هغه به ډیر ژر خپلې کورنۍ سره یو ځای شي، یو څه وخت لپاره به قطر کې پاتې شي او کورنۍ یې کولی شي چې هلته ورشي او ورسره وویني او بیا افغانستان ته راشي. Thank you. We are closing to مننه. موږ د خپرونې وروستیو شیبو ته نږدې شوي یو. غواړم وپوښتم چې آیا د امریکا او افغانستان ترمنځ د زندانیانو تبادلې به د ګوانتانامو د نورو زندانیانو د خوشي کېدو لپاره یوه هیله پیدا کړي؟ ښه، زما په فکر وروستي افغان بندي هم د امریکایانو سره د بندیانو د تبادلې په صورت کې راخوشي کیږي. مخکې یو څه و چې هغه دلته ژوند نشوای کولی، اوس یې کورنۍ هم همدلته ژوند کوي. زه هیله لرم چې موږ هم ورته یو څه تنظیم کړو. په دې برخه کې ممکن ستاسې حکومت ډیره هڅه وکړي، لکه څرنګه چې ما له پاکستان حکومت د عافیې د قضیې په هکله کړې وه. که چیرې دوی داسې څه وکړي زه به ډیر منندوی شم. هو، کیدای شي دا ډول یو څه ترسره شي. ډونلډ ټرمپ یو سوداګر سړی دی او هغه ډیر کله په داسې مسایلو کې معاملې کوي. د سم او ښه کار کولو لپاره د ډیموکراتانو په پرتله د هغه راضي کول اسانه دي. As the last question, د وروستۍ پوښتنې په توګه که تاسې راته ووایاست د افغانستان او امریکا اړیکې په اوس وخت کې څنګه وینئ؟ Well, I think we have a long way to go. د افغانستان او امریکا اړیکې اوس هم له یو اوږده او ستونزمن سفره تیریږي. تر اوسه ستاسې هیواد په ملګرو ملتونو کې د پخواني حکومت د استازي لخوا استازیتوب کیږي چې دا حالت بې معنا او بې ګټې دی. همدارنګه د امریکا حکومت ستاسې 2 میلیارده ډالر غلا کړي دي. زه ستاسې د هیواد مشرانو ته دا وړاندیز کوم چې زه حاضر یم په دې برخه کې له تاسې سره مرسته په وړیا ډول وکړم. زه حاضر یم چې ستاسې د هیواد په نمایندګۍ له امریکایي چارواکو سره پرته کوم فیس د همدې موضوع پر سر خبرې وکړم تر څو ستاسې غلا شوې پیسې بیرته تاسې ته درکړي. زما په فکر که چیرې موږ ستاسې 2 میلیارده ډالره بیرته درکړو، دا به ستاسې د هیواد په اقتصاد کې ډیره مرسته وکړي. په امریکا کې ډیری خلک شته چې د دې نظر طرفداره دي، ان تر دې چې د سپټمبر د 11مې پیښې د کورنۍ قربانیان هم شامل دي چې دوی غواړي د افغانستان پیسې بیرته ورکړي. دوی په څرګند ډول غواړي چې ستاسې هیواد او خلک پرمختګ وکړي، نور نه غواړي چې امریکایان له تاسې سره ظلم وکړي او تاوتریخوالي ته ادامه ورکړي. زه همدا هیله لرم چې دې مسلې لپاره ټول په ګډه کار وکړو. زه د افغانستان د پرمختګ لپاره ډیرې پروژې لرم او غواړم چې ترسره یې کړم او هیله لرم چې په ګډه دا نړۍ ښکلې کړو. زما مور چې ما ضرور ګوري او بیا دا کار ترسره نه کړم، بیا نو په ما غوسه کیږي، نو زه مجبور یم چې دا کار وکړم. As you here in Afghanistan, تاسو چې اوس په افغانستان کې یاست، اوسنی حالت یې څنګه ارزوئ؟ زه له دې وړاندې هم افغانستان ته راغلی وم. همغه وخت امریکایان هم په افغانستان کې وو. هغه وخت افغانستان یو خطرناک او بې امنه هیواد و. زما لپاره دلته راتلل ډیر سخت و، خو یوازې د اسد هارون سره د مرستې لپاره افغانستان ته راغلی وم. اسد هارون د ګوانتانامو زندان بندي و. اوس چې دلته یم ځان راحته او با امنه احساسوم. د دې ځای خواږه او مینهناک خلک ماته وایي چې ته باید امنیتي ساتونکي ولرې، خو زه ورته وایم چې نه، زه باید د امریکا په ټکزاس کې امنیتي ساتونکي ولرم. زما په فکر اوس افغانستان له تیر څخه ډیر پرمختګ کړی دی، خو ځینې مسایل شته چې زه ورسره په هیڅ قانون موافق نه یم. زه په خپله د ښځو د حقونو لوی ملاتړی او مدافع یم، خو زه فکر نه کوم چې دا ټول مسایل په حکومت تحمیل کړم. زما په نظر موږ او تاسې باید په ګډه د ټولنې ټولو غړو ته کار وکړو. زه دا هم هیله لرم چې ستاسې کرکټ ټیم زموږ هیواد ته راشي او زموږ د هیواد له ټیم سره د دوستۍ په فضا کې لوبې وکړي تر څو زموږ دښمني په دوستۍ تبدیله شي. Thank you so much, Dr. Pillai. زما پوښتنې د مشخصې موضوع په هکله همدومره وي. که له ما څه پاتې شوي وي کولی شئ زموږ لیدونکو سره یې شریک کړئ. Regarding Afia Siddiqui, You know, that's a very bad. تاسو پوهیږئ چې دا ډول پوښتنه د یو وکیل لپاره ډیره حساسه ده، ځکه که تاسې یو وکیل ته ووایاست چې نور څه ویل غواړي، نو د ورځو لپاره به له تاسو سره خبرې وکړي. زه پلان لرم چې خپل ټول شواهد د عافیې په هکله چې ما راټول کړي دي خپاره کړم. دا ټول مواد به یو ښه کتاب او فلم جوړ کړي. خو وضعیت ډیر عجیبه دی. زه فکر کوم چې تاسې د نن لپاره له ما څخه ډیر معلومات ترلاسه کړل. thank you so much. ستاسې له وخت او ارزښتناکو معلوماتو او لیدلوریو څخه ډیره مننه کوم. زه خوښ یم. مننه. Thank you so much for watching this program.